السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول وطنوالو ته سلامونه. هله ده چې ټول بخیاس. ګرانو وطنوالو، یو شمیر وطنوالو پوښتنه کوله چې موږ څه ډول په اوسنۍ حالاتو کې د افغانستان څخه ووځو. ډېر کسان د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، مختلفو ملکونو د ویزو په اړه بېلابېلې پوښتنې کوي. ټول په دې هڅه کې دي چې تر څو یو خوندي ځای ته لاړ شي او خپل ژوند ترسره کړي یا تعلیمي چارې ترسره کړي. نن غواړم له تاسو سره یو بل بهترین چانس په اړه معلومات درکړم. نو هیله ده چې تاسو ټول په دغه پروګرام کې خپل ځانونه صف کړئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو ګرانو دوستانو، نن تاسو ته د یو بل پوهنتون په اړه معلومات درکوو چې په دغه پوهنتون کې ثبت نام تر څه تاریخه پورې خلاص دی او څه ډول کولی شو چې دغه پوهنتون پیدا کړو او دغه سکالرشپ ته نوملیکنه وکړو. نو ګرانو دوستانو، یو غوښتنه در څخه کومه، دا ویډیو د سره ټول هغه فارغ شوو کسانو ته ولېږئ چې تازه 12 څخه فارغ شوي یا مخکې فارغ شوي د خپل ملګرو دوستانو سره ضرور شریکه کوي چې تر څو ټوله ته استفاده وکړي. نو ګرانو دوستانو، لومړی به تاسې راشئ ګوګل ته او ګوګل کې به چې کله مو ګوګل خلاص کړو ګرانو دوستانو، دلته به تاسې سجل الجامعات ورکئ. کله چې مو سجل الجامعات ورکړو، ډېر په اسانۍ سره ګرانو دوستانو تاسې کولی شئ چې دغه لینک پیدا کړئ. مواعید الجامعات معنا چې دا د جامعو وختونه یا د پوهنتونونو وختونه. نو موږ ښکته راځو، دلته نو موږ به لغیر سعودیین وګورو چې موږ لپاره دلته د اپشن ورکړی دی. نو ګرانو دوستانو، اوس تقریبا 2 ځایونو کې چې د ثبت نام خلاص دی. یو چې د الکترونیکي چې کوم پوهنتون دی د هغې لپاره انټرنیټ زده کړه پکې ده او ترڅنګ دا چې د په وړیا ډول دی تاسې کولی شئ دې ته هم ثبت نام وکړئ. خو راځو دلته یو بل پوهنتون دی چې جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه المنحه الخارجیه الى غیر السعودیین. دا د امام محمد بن سعود په نوم چې کوم پوهنتون دی د سعودي په پلازمینه کې دی. ګرانو دوستانو، د 3 میاشتې د اول نیټې څخه د دې ثبت نام شروع کېږي او 15 ورځو پورې به دوام کوي. یوازې د نارینهو لپاره دی. نو اوس ورننوځو، مفتوح سجل الان. نو ورځو دغه کلیک کوو او ثبت نام شروع کوو. ګرانو دوستانو، دلته مستقیما بوابة التقدیم الالکترونیه د جامعې چې کوم آنلاین بڼه باندې کوم صفحه ده هغې موږ ته راکړله. نو ورځو ښکته دلته لیکلي دي چې بوابة القبول للطلاب الدولین المنحه الداخليه والخارجيه لعام 1444 د 1440 او 1445 کال لپاره دی. دا خبر چې د عمارة القبول و تسجیل چې کومه اداره ده یا د رجسټریشن د هغوی لخوا خپور شوی دی. ګرانو دوستانو، دا د 9مې میاشتې په 20 تاریخ شروع کیږي. نو نن تقریبا هغه دی چې 28 تاریخ ته پرون د دې ثبت نام شروع شوی دی او 11 تاریخ پورې به دوام کوي. للتعديل والإضافة رجاء الاحتفاظ برقم الطلب والدخول على رابط التالي. نو دلته مونږ کار نه لرو. دلته وایي که تاسې مخکې چېرته ثبت نام کړی غواړئ پکې یو څه تغییرات راولئ، نو کولی شئ دغه لینک څخه استفاده وکړئ. مونږ ډایرکټ ښکته راځو. ګرانو دوستانو، دلته نوع المنح لیکلی دی. نوع مثال تاسې کومه برخه کې غواړئ چې دلته نو لیسانس لیکلی دی. دلته منحه الخارجیه به مونږ کلیک کړو ځکه مونږ د سعودي څخه بهر یاستو. المنحه فقط لمرحله البكالوريوس التالي. راځو ګرانو دوستانو، دلته لیکلي دي المعلومات الشخصية. الاسم أول باللغة العربية، اسم الأول باللغة العربية. نو زه به محمد ورکم. اسم فرست نیم کې به په انګلیسي باندې خپل نوم ورکم او د دې ترڅنګ د خپل پلار نوم به هم دلته په عربي باندې ورکم چې دلته یې اپشن ورکړی دی. الله دې وبخښي، تاسې ټول ورته دعاګانې کوئ. او د ترڅنګ دلته نو سیکنډ نیم بیا هم په انګلیسي غوښتی دی او لاندې هم اسم العائله باللغة العربیه. نو د خپلې کورنۍ نوم په عربي ژبه باندې. نو دغه زوم شو، دا به زوم به یې زه لږ کم کړم. ښه، اسم العائله م ورکو. ګرانو دوستانو، دلته د فیملی نوم بیا ځلې په انګلیسي بڼه باندې. دلته نو خپل ایمیل ادرس البرید الالکتروني ایمیل ادرس ته وایي. ګرانو دوستانو، نارینهو لپاره د یوازې دغه او دلته به د خپل پاسپورټ نمبر ورکو. نو دغه د پاسپورټ نمبر شو. ګرانو دوستانو، دلته زه غواړم په نمونې ډول باندې ورکم
نو دلته راځو عمر چې زموږ څومره عمر دی مثال په طور کال 1999 به ورکړو. دین ته به راشو نو مونږ چې د شکر الحمدلله مسلمانان یاستو که چېرته تاسې مجرد یاستئ نو عزب به کلیک کوئ که مو ښځه کړې وي نو متزوج به کلیک کوئ. نو خپله مجرد یم نو ما عزب کلیک کوم. الجنس الاصلیه اصلا تاسې د کوم ځای یاستئ نو تاسې به په دغه لست کې افغانستان وګورئ. الحالة الجنسية الحالية بیا هم افغانستان دلته مدینه چې دی اسعد آباد ما ورکړی دی او جهة المدینه. نو تاسې په کوم طرف کې یاستئ که د افغانستان په شمال کې یاستئ جنوب کې یاستئ او په غرب کې یاستئ او که په ختیځ کې یاستئ نو دلته نو شرق ما انتخاب کوم په ختیځ کې راځو. له تاسې څخه پوښتنه کوي چې تاسې خو به کومه مریضتیا نه لرئ یا مثال په طور داسې یو څه ستونزه خو به نه لرئ چې ستاسې په بدن کې وي مثال په طور تاسې یا ګوړ یاستئ یا کوڼ یاستئ یا خدای مکړون یاستئ نو موږ به دلته ولیکو چې سلیم معنا موږ روغ یاستو. نو اوس ورځو التالي ته دویمې برخې ته لاړو ګرانو دوستانو. دلته معلومات المؤهل سنة التخرج تاسې په کوم کال کې د پوهنتون څخه البته وبخئ د مکتب څخه فارغ شوي یاستئ نو دلته به تاسې شهر چې د میاشتې ویل کېږي او کال به مثال په طور زه په 2019 کې یا 13 کې فارغ شوی یم. دلته به تاسې خپل معدل ولیکئ چې ستاسې معدل څو دی مثال په طور که 8 وي که 2 وي که 100 نو تاسې به خپل معدل دلته په ډایرکټ ولیکئ. نو دلته به تخصص المتاح یوازې دلته د عربي ژبې لپاره اوس تاسې به انتخابیږئ چې کله بیا لاړ شئ او ستاسې عربي ژبه بشپړه شوله بیا به تاسې له عربي ژبې خپل فاکولټې ته وړي. ګرانو دوستانو دا ځای ډېر مهم دی چې غواړم تاسې ته په دې اړه معلومات درکړم. نو اول به تاسې ګرانو دوستانو دلته چې کوم شخصي معلومات دي دا به تاسې ډک کړئ. دا به زه خلاص کړم چې په دې کې څه ویلي دي. دا لینک به تاسې کلیک کړئ ګرانو دوستانو. نو ګرانو دوستانو دلته به تاسې همدغه معلومات چې تاسې مخکې هلته صف کړي وو څه ډول مو لیکلي دلته به یې بیا ځلې ولیکئ. نو ګرانو دوستانو دلته به تاسې دا فارم هم ډک کړئ. ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ دغه فارم ډک کړئ. زه غواړم تاسې ته د دغې فارم په اړه معلومات درکړم. استمارة معلومات شخصية لطلاب جامعة الإمام بن سعود الإسلامية. الأول اسم بالعربي دلته به تاسې خپل نوم په عربي وکړئ. اسم بالانګلیزي كما هو مدون بالجواز. وایي دلته د انګلیسي نوم البته د پاسپورټ نوم په انګلیسي ولیکئ چې کوم په پاسپورټ کې وي. بیاناتک الهویه د خپل تذکرې نمبر به ولیکئ. رقم الهویه رقم جواز دلته هم تذکرې نمبر راځي دلته به د خپل تذکرې اړوند معلومات ورکړئ. رقم الجواز کې به د پاسپورټ نمبر ورکړئ. تاریخ المیلاد کې به د پیدایښت تاریخ ورکړئ. تاریخ انتها الهویه مونږ نو دا افغانستان کې دا سیستم نه لرو چې مثال په طور د زمونږ تذکرې ایکسپایر ډیټ ووسي او دلته لیکلي د انتها الجواز تاریخ انتها الجواز د پاسپورټ چې کوم د ختمېدو تاریخ دغه به ولیکئ. خپل جنسیه به ولیکئ. او دلته ګرانو دوستانو خپل د ټلیفون العنوان داخل السعودیه اما دا ګورم ګرانو دوستانو که چېرته دې ته اړتیا نه وي نو دا بیخي تاسې پورته دې ته اړتیا نشته ګرانو دوستانو بیخي له دې وځئ ځکه دلته کوم اپشن نه دی ورکړی چې د ستوري علامې کوم ځای کې ورکړي دا باید په دې فوکس تاسې باید ډېر وکړئ. له دغې استبانې به تیر شو. دلته راځو ګرانو دوستانو صورت جواز سفر دلته د پاسپورټ تصویر چې دی ګرانو دوستانو تاسې به دلته اپلوډ کړئ. الملفات المسموحه یوازې PDF عکسونه تاسې کولی شئ دلته اپلوډ کړئ. نو ده به یې اپلوډ کړم همداسې دې عکسونه. بل شهادت الثانویه د 12م سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه به هم تاسې اپلوډ کړئ. دلته لیکلي دي چې امتداد غیر مسموح وایي دا د دې وړ نه دی چې مثال په طور دا د اپلوډ سي. نو هلته موږ ته ویلي چې تاسې باید PDF کې اپلوډ کړئ. نو زه به دلته PDF طریقه هم زه تاسې ته ښایم ګرانو دوستانو چې تاسو څنګه کولی شئ یو تصویر چې د PDF شکل باندې جوړ کړئ. نو زه راځم ګرانو دوستانو
یو تصویر PDF کوم چې تاسو را سره وینئ دا زما یو اخبار لنډ غوندې معلوماتو نو دا زه غواړم په نمونی ډول باندې PDF کوم. ګرانو دوستانو هر کله چې تاسو تصویر دلته واچو په خپل کمپیوټر کې تاسو کولی شئ چې دا مستقیما PDF ته واړوئ. نو زه به راشم ډیسکټاپ ته دلته به نو زه PDF کلیک کوم PDF نو په همدغه سټوډنټ سکالرشپ دا په همدغه نوم به حساب کوم ګرانو دوستانو. نو دا چې د ګرانو دوستانو PDF شو زه غواړم چې په نمونی ډول باندې اوس به راشم او دغه به راواخلم PDF دلته دا شو ګرانو دوستانو. په دې لومړنۍ خانه کې به پاسپورت اپلوډ کوي ویني په دوهمه کې به خپل د 10م سرټیفیکیټ اپلوډ کوي. نو دغه به هم زه راواخلم باید د 2 MB څخه زیات ونه اوسي. الکشف الطبي ګرانو دوستانو تاسو باید داسې یو روغتیایي ورقه ولرئ چې هلته پکې ویل شوي وي چې مثال تاسو کوم مریضتیا نه لرئ یا داسې جدي ناروغ نه یاستئ تاسو کولی شئ د یو لابراتوار عادي ورقه هم دلته اپلوډ کړئ. دلته استمارت معلومات شخصیه تاسو کولی شئ چې له دغې لینک څخه یې واخلئ او دلته یې اپلوډ کړئ. نو دغه چې کوم مخکې وه دا تاسو کولی شئ چې د خپل تذکیري اړوند معلومات هم دلته تاسو اپلوډ کولی شئ که دا استماره مو ډکه کړله هم ښه ده. نو زه به دغه استمارې تیاره ما مخکې یوه ډکه کړې وه هغه به زه راواخلم او دغلته به یې واچوم. نو بیا به ورشم دا تیار صف دی التالي. نو ګرانو دوستانو کله چې مو دغه شیان پوره کړل نو تاسو کولی شئ بیا التالي ووایئ چې التالي مو کلیک کړو ګرانو دوستانو. دلته تاسو نه یو تعهد اخلي والاقرار التعهد بأن البيانات موضحة أعلاه صحيحة ومطابقة للواقع وإذا اتضح خلاف ذلك فإنني أتحمل مسؤولية ما يترتب عليه من إجراءات. وای دلته تاسو تعهد وکړئ چې مثال په تور تاسو دغه معلومات چې تاسو کوم اپلوډ کړي دا په سم ډول دي او د دې مثال په تور زه تاییدي کوم. نو زه به ګرانو دوستانو په دغه فورم کې یو ځل بیا تاسو ته معلومات درکوم دغه کوم ډکو. نو هله دا دقیق ډک کړئ چې تر څو ستاسو ټولو ثبت نام په سم ډول باندې وشي. نو هلته چې کوم څه درڅخه غوښتي دي هغه باید تاسو پکې سم ډول ولیکئ. نو ګرانو دوستانو دلته اوس غواړم چې بلې برخې ته راشو. اخرنۍ برخه چې کوم ده موږ دلته ارسال الطلب معنا دا چې خپل موږ دغه چې کوم اپلیکیشن ډک کړی دا موږ لیږو. نو دلته به دغه کوډ ولیکئ او دلته به ورپسې دغه حفظ کلیک کړئ. نو ګرانو دوستانو چې حفظ مو کلیک کو دلته یو شمیر معلومات چې موږ نه دي پورته کړي هغه یو عمر ګرانو دوستانو عمر موږ نه دی لیکلی او بل د فراغت چې کوم زمونږ کالو دا موږ نه دی لیکلی او چې کوم هغه معلوماتو ورقه وه هغه موږ نه ده اپلوډ کړی. نو هر کله تاسو ته که دلته داسې یو آپشن راغی دغه ډول لیکل راغله تاسو کولی شئ چې بیا لاړ شئ عوده کلیک کوئ عوده دا وینئ او دغه خپل شیان پوره ډک کړئ. هر کله چې مو دا ډکو ګرانو دوستانو دغه کوډ به هم دلته ووهئ او حفظ چې مو و ستاسې اسناد دوی ته رسیږي. هر وخت چې تاسو کامیاب شئ تاسو سره د ایمیل له لارې تماس کوئ. نو تاسو ټولو ته پکې ښه چانس غواړم ګرانو دوستانو. او دغه د معلوماتو چې کوم استبانې ورقه ده دا د سره ډکه کوئ. دلته نو پکې دا بل څه راځي نه پوهېږم چې څه شوله ورکه شوه راڅخه. نو همغه لینک کې پرته وه ګرانو دوستانو تاسو کولی شئ په هغې کې خپل تصویر او خپل معلومات ولیکئ او اپلوډ یې کړئ. نو ګرانو دوستانو د دغې پوهنتون لینک هم لاندې ویډیو لاندنۍ برخه کې شته دی. تر څنګ زموږ د فیسبوک پاڼې هم شته دی تاسو کولی شئ هلته زموږ د نورو مهمو معلوماتو او د تازه خبرونو لپاره زموږ فیسبوک لایک کړئ. د دې تر څنګ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. هغه دوستان چې دغه پوهنتون ته ثبت نام کوي او غواړي چې سعودي عربستان ته راشي د هغوی لپاره موږ د تعلیم لپاره هم زمینه برابره کړې ده او تاسو کولی شئ چې د عربي ژبې یو شمېر ویډیوګانې هم دلته زموږ په یوټیوب باندې وګورئ. نو تاسو ته ښه بخت او د کامیابۍ په هیله.